د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو د وو داسې اعمالونه چې هغه هلاک کوونکي دي تباه کوونکي دي داسې ګناهونو نه ځان وساتئ. اصحاب کرام ویل د الله پیغمبره هغه وو ګناهونه کم دي چې هغه تباه کوونکي دي او هلاک کوونکي دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې یو ورته دا وښودلو چې جادو کول، سحر کول. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، اوږد حدیث دی، نو دې کې یوه خبره موږ او تاسو دا زده کړه چې هغه اعمال یعنې هغه ګناهونه چې هغه سړی تباه کوي، سړی هلاک کوي او ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده چې بغیر د توبې نه معاف کېدی نه شي، دې نه به توبه وباسي. هغه سحر دی، جادو کول دي. اکثره خلک جادو کوي، سحر کوي، کله خاوند په ښځه باندې کوي، ښځه په خاوند کوي، یا نور د منځ کې سره دشمنیان یې بل باندې جادوګري کوي، سحر کوي. د سحر کول، جادو کول دا حرام دي، دا ناجایز دي. دا داسې عمل دی چې دا تا لره هلاکوي، تا تباه کوي، دا ګناه کبیره ده. دا دې وجې نه مسلمانانو ورونو د سحر نه، جادو نه ځان وساتي. د دې وجې نه د جادو کوونکي، سحر کوونکي دپاره سخته سزا ده. څوک چې سحر جادو کوي حکومت له پکار دی چې هغه ونیسي او قتل یې کړي، توبې نه وویستلې. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو داسې اعمالو نه ځان وساتئ چې هغه هلاک کوونکي دي، هغه تباه کوونکي دي، ګناه کبیره ده. یو په هغې کې سحر دی، جادو دی، او اکثره علاقو کې ساحران وي، جادوګران وي، هغه سحر کوي، ناروا کارونه لپاره یې کوي. او سحر خو هسې هم ناروا دی، خو بهرحال بعضې خلک دا عادت لري، خصوصا ښځې په دې کې ډېرې مبتلا وي چې په یو بل باندې جادوګري کوي، سحر کوي، خلکو له پیسې ورکوي. نو دا حرام کار دی. که څوک سحر کوي هغه هم حرام کار کوي، څوک به پیسې اخلي هغه هم حرام کار کوي. لہذا د سحر نه، جادو نه ځان وساتئ، ځکه دا ګناه کبیره ده. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.